ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. فتیر آیتونو بارکو کې الله پاک د يهوديانو بعضې ناکاره عملونه ذکر کړل او د هغې سزاګانې الله پاک ذکر کړی. کلام پاک د کیسو کتاب نه ده. الله پاک چې کومې قصې موږ ته کوي د وروستنو خلکو دپاره عبرت. هغه اعمالو په وجه باندې چې تېر قومونه هلاک سوي د رسول پاک علیه صلات وسلام امت ته الله پاک هغه اعمال ذکر کړي. د قومو خلک ذکر کړي، د هغوی عذابونه ذکر کړي په دې خاطر چې د رسول پاک علیه السلام امت داسې اعمالو نه څه وکړي، ډډه وکړي. بله دا خبره ده کله چې مشران یو کار وکړي یا یو ځای کې یو کار وسي، کشران خلک یا دا خلک په کار باندې خوښ وي، دا خلک په هغه کار کې شریک ګڼل کېږي. که دا کار نیک وي او که دا کار صحیح وي بد وي. رسول پاک علیه السلام په زمانه کې کوم یهودیان سي دوی پلرونو دا بعضې ناکاره کارونه کړي او دوی د پلرونو په اعمالو باندې خوښ وو. نو ځکه الله پاک د موجوده یهودیانو د پیغمبر اسلام زمانې ته الله تعالی ورته فرمایي چې تاسې دا کارونه کړي، تاسې دا کارونه کړي. حال دا کارونه دوی نه وو کړي، دا کارونه پلرونو کړي وو. خو زامن د پلرونو په کارو باندې څه ورونه خوښ وو او کوم عمل باندې چې انسان خوښ وي که هغه بد وي، دغه سړی چې د په دې کار کې ورسره په بدو کې ورسره شریک ګڼل کېږي. او که ښه کار چا کړی او څوک پرې خوښ وي نو دغه سړی په ښه کار کې ورسره شریک ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه الله پاک د خلکو ته نسبت د کارونو کې تاسې دا کار کړی، تاسې دا کار کړی. دوی به دا خبره کوله چې موږ د اولیاو بچي یو، د پیغمبرانو بچي یو، موږ ډېر نیکان بزرګانو یهودیانو به ویلې. نو الله پاک وفرمایي ستاسو پلرونو دا کارونه هم کړي دي، ټول مخې بزرګان نه یاستئ. الله تعالی ورته فرمایي دغه ځای کې یو قوم ذکر کړي. دا قوم چې دا د سیند په غاړه باندې آباد خلک او بحر احمر سور دریاب په غاړه باندې دغه علاقې نوم ایله وه. دا خلک دغه ځای کې آباد. د یهودیانو دپاره د الله حکم دا و چې د هفتې ورځې تعظیم به کوئ او حکم دا په دې ورځ کې به کارونه نه کوئ، کارونه به نه کوئ، ښکار به نه کوئ. لهذا دا خلک د سیند په غاړه باندې آبادو. الله پاک دا خلک په امتحان کې واچول. څنګه امتحان کې؟ کله چې د هفتې ورځ به راغله د مایان به د اوبو سر ته راغله او کله چې د هفتې ورځ به نه وه دا مایان به د سیند په مابین کې وو. هلته د خلکو رسیدګي به بیا نه وه ورته. شیطان په شکل د انسان راغی، د خلکو ته یې ویل چې خلکو تاسې الله پاک د مایانو د ښکار څخه د هفتې په ورځ کې الله منع کړي یاستئ، ښکار مه کوئ، خیر ده. خو داسې وکړئ د دریاب په څنګ باندې په غاړه باندې ځای په ځای حوضونه څه کوي، کنده کوي، حوضونه جوړ کړي. د دریاب او د حوض په مابین کې یلې جوړې کړي. دا اوبه به څه کېږي له سیند نه راځي یلې ته او حوض ته، د حوض نه به اوبه ځي چېرته؟ سیند ته به ځي. لهذا مایان به په دې یلو کې را روانې راځي به او د حوضو کې به مطلب جمع کېږي. کله چې د هفتې ورځ راسي مایان به راځي، د حوضونه به له مایانو نه ډک سي. کله چې د هفتې مازدیګر څه زر به دا یله بنده کړي، مایان به ټول پاتې شي په کوم ځای کې؟ په حوضونو کې. کله چې یکشنبې شپه راغله، د یکشنبې ورځ راغله، بیا څه کوئ؟ دا مایان راباسئ، استعمالوئ. یو دا خبره. دوم خبره دا د مایان خو بیخي د اوبو سر ته راتلل. یو کس به ولګي د هغه کې به څه وکړه، تار به پورې ځوړند وتاړه د مایانو پورې او مای بیا ته نور خوش کا تار به مطلب دی خو وچه کې یو ځای کې بند کړی. کله چې یکشنبې ورځ به راغله غټ مای به ورو هغه به څه کا تار به راکش کاږه مای به ورو کلک راونیو نیولی به تار به پکې اچولی د هفتې په ورځ او کله به یې ورو راښکاره به کړه د یکشنبې په ورځ باندې. دا چلونه چا ورته ښودل؟ شیطان ورته هیلې ورته ښودلې، بانې ورته ښودلې.
لکه ډېر کارته اوس هم خلک لګېږي د حرام دپاره هیلې جوړي بانې جوړي نو الله پاک خو یې نه که نه الله پاک نه خو پټېږي نه که څومره هیلې جوړې کې د مخلوق نه به پټې کې خالق نه خو پټولی نه شي په دې وخت کې دا خلک درې ډلې سو یوه ډله خو هغه وه چې دا کار یې کو بله ډله هغه خلک وه چې د خلکو ته امر په نیکۍ وکړه د خلک د بدۍ نه منع کول او کله چې دا خلک د بدۍ نه منع نه شو د خلکو د خپل مابین کې دیوالونه جوړ کړو چې تاسو سره زمونږ غم و درد او لین دین هر څه بند تاسو له بدۍ څخه نه اوړئ دا دریم قسم خلک ساکتین او چپ پاتې شو خالي د عمل بد ګاڼه ولیکن نور یې خلکو ته نه دا ویلی شي ویې کوي نه دا ورته ویلی شي مې کوئ خاموش پاتې سو چې خاموش پاتې سو په دې وخت کې الله په عذاب راغی دا کوم کسانو چې دا کارونه کول له هیلې جوړولې د ځوانانو څخه شادوګان جوړ سو د بوډاګانو څخه خنزیران جوړ سو چونکې د خلکو چې کوم خلک چې هغه په دین باندې ولاړ خلک دوی او د ظالمانو په مابین کې دیوالو کله چې سحر ساشنا بیخي څوک اواز نشته شور نشته خلک خوځېږي را خوځېږي نه زوږ نشته خلک حیران شو چې اشنا دا کله د تقریبا 2000 کور دي دا خلک څنګه بیخي خوځېږي را خوځېږي نه 2000 خلک دي دا څنګه خوځېږي نه کله چې په دیوالو سر ورښکاره کړه چې ګوري اشنا خلک خنزیران او شادوګان ګرځي راځي کله چې دا خلک دیوال نه اخوا واوښتل په دې وخت کې دا خلک خو پیژندل د چا ماما ده او د چا پلانې ده او د چا بستانې رښتې دي خامخا قومونو منځ کې سره رښتې کړي دي د هر سړی راځي هغه شادو خنزیر راځي د خپل ماما او خپل بابا څنګ ته راځي او جاړي ورته او دوی نه پیژني چې دا زما هغه کوم خوری ده زما کوم اوښی ده یا زما کوم پلان ده یا زما کوم بستان دوی نه پیژني چې نه پیژني هغوی به ورته راته جړل به دوی به خالي دومره ورته ویلی چې اشنا موږ تاسې منع کړي نه وئ چې تاسې دا کارونه کول هغوی به خالي سر وخوځو او د سترګو نه به وایي اوښکې روانې وي او 3 ورځې پس الله په دا شادوګانو خنزیران ټول څه کړه مردار کړه او مړه شو په دغه ځای کې الله په دا واقعه موږ ته بیان کړه دا خبره الله پاک ثابته کړه چې بني اسرائیلو کې داسې خلک وو چې حرامو دپاره څه کولې حیلې جوړول خاموشو کې ابن عباس رحمه الله فرمایي رضی الله عنه فرمایي د رسول پاک علیه السلام صحابي د رئیس المفسرین ده چې کلام پاک الله پاک د هغې ډلې نه سکوت کړی ده خاموشي کړې ده معلومات نشته چې خلک څنګه شو موږ د هغې باره کې څه نه شو ویلی او عکرمه دا وایي چې نه دي خلکو ته الله نجات ورکړی بل مفسر د نجات ورکړی ځکه د خلکو د عمل بد ګاڼه اگر که دا خلک یې منع کړي نه و لیکن د عمل بیا هم بد ګاڼه نو دې وجې نه الله پاک نجات ورته ورکړی وایي ابن عباس د عکرمه قول ته رجوع کړی چې او دا قول صحیح ده چې الله پاک دا خلک بچ کړي ځکه د عمل بد ګاڼه ښې نه ګاڼه نفرت یې ورسره کوو نو په دې وجې باندې الله تعالی څه کړه دا خلک بچ کړه دغه هیلې تقریبا اوس هم شته او دا هیلې اکثره اوس دا نیکان خلک چې ځان ته بزرګان وایي دا خلک هیلې کوي حرامو دپاره دا نور خلک خو ډارک پې ورځي که نه په حرام هغه کیسه کې نه دی چې دا هیله حرام څه ته وایي او حلال څه ته وایي هغه خو ډارک پې ورځي دا تمیز نشته چې دا حلال او که دا حرام ده خالي پې ورځه دا کوم کسان ځان د شیخاکیان وایي ځان تقوادار وایي او تقوادار په حقیقت کې تقوا نه لري الله موږ باندې رحم وکړي دا مرضونه موږ کې به هم ډېر مرضونه به وي الله دې مرضونه موږ اصلاح کړي نو هغوی بیا لګي څه چل مال ورته جوړوي څه چل مال ورته جوړوي خو چل خو به جوړ کړي خلکو ته خو به چل جوړ کړي الله تعالی ته خو چل نشي جوړولی الله سره به څه معامله کړي په خبره باندې پوه شوي دا واقعه به موږ ته الله تعالی بیان کړي دا خبره به موږ ته ښکاره کړي چې ګوره خبردار حرامو دپاره به هیلې نه جوړوي لکه دا بعضې خلک د لورګانو د مهر په نوم باندې ولور په نوم باندې ولور اخلي د هغې دپاره 100 نومونه پرېږدي بیا پیسې راواخلي ور ازمې کې ټولې وخوري راوخوري هغه نه ماسیوا نور داسې لین دین خلک کوي دا ټول شیان چې د اسلام د نګاه نه منع دي حرامو ته هیله څه ده وروره حرامه ده الله پاک فرمایي واسألهم پوښتنه وکړه د موجوده یهودیانو نه واسألهم پوښتنه وکړه پیغمبر علیه السلام هم د موجوده چا نه یهودیانو نه پوښتنه وکړه عن القرية التي دهغ قرينا عن القرية التي دهغ قرينا د قرينم إلوه داود عليه السلام قومه د قرينم سوا إلوه او د سین په غاړه باندې آباد و عن القرية التي دهغ قرينا كانت سوا حاضرة البحر د سین په غاړه و حاضرة البحر د سین په غاړه و
اذ یعدونا کله چې دوی تجاوز کاو کله چې دوی تیری کاو اذ یعدونا کله چې دوی تیری کاو فی السبت په حکم د هفته کې دوی تیری کاو په حکم د چا کې هفتې کې هفتې حکم دا ښکار به نه کوئ دوی تیری وکړه ښکار یې وکړه ښکار یې ونه کړه د ښکار دپاره هیله جوړه کړه دا تیری دوی وکړه صحیح شوه الله پاک به دوی امتحان راوسته اذ تأتیهم کله چې راتله به دوی لره حیتانهم مایان د دوی اذ تأتیهم کله چې راتله به دوی لره حیتانهم د دوی مایان د دوی یوم سبتهم په ورځ د هفتې د دوی باندې یوم سبتهم په ورځ د هفتې د دوی باندې شرعا د اوبو په سر شرعا معنی ښکاره ښکاره څه معنی د اوبو په سر ښکاره معنی د اوبو په سر و یوم لا یثبتون کوم ورځ باندې به چې هفته نه وه و یوم لا یثبتون په کوم ورځ چې هفته به نه وه لا تأتیهم مایان به دوی ته نه راتلل مایان به د سیند مابین کې ګوره پراته وو هلته به رسیدګي د دې خلکو مشکله وه کذلک همدانګې نبلوهم موږ امتحان کو په دې خلکو باندې کذلک همدانګې نبلوهم من امتحان کو په دې موږ امتحان کړی په دې خلکو باندې دا د الله تعالی امتحان بما په سبب د هغه باندې کانو چې و دوی یفسقون وتل د حق څخه یفسقون فسق کو څه معنی وتل د حق څخه فسق معنی وتون کوي د حق نه د دین نه وتون کوي د حق نه دوی وتل وزیات که هغه وخت قالت چې ولې امه یو ډلې منهم د دوی نه وزیات که هغه وخت قالت چې ولې امه یو ډلې منهم د دوی نه دا یو ډله خو ولګي د خلک درې ډلې سو یو ډله خو دې کار شروع بله ډله ورته وعظ و نصیحت ورته کوو دا درېیمې ډلې ورته ویل چې اشنا موسی به دین خود او عیسی به دین خود وایي خلک که نه دا خلک وایي که نه موسی به دین خود او عیسی به دین خود دا خلک دا وایي وایي هر سړی د خپل پښې نه ځوړند دي مایي بازار ته چې لاړ شي میښه د خپل پښې نه ځوړنده ده غوایي د خپل پښې نه ځوړنده او سلی د خپل پښې نه سي وروره ځوړند دا خلک پښتانه د یو بل سره متلونه کوي چې اشنا ته څه کوې څه څه کېږي هغه به کوي او زیات که هغه وخت قالت چې ولې امه یوه ډلې منهم د دوی نه لم تعظون تاسې ولې وعظ کوئ قوما هغه قوم لره تاسې ولې وعظ کوئ هغه قوم لره الله مهلكهم چې الله هلاکونکی د دې قوم ده الله هلاکونکی د دې قوم ده او معذبهم یا عذاب ورکړي دوی لره دې نه معلومیږي دوی هم سره نفرت وو دوی ورته غوسه وو دا خلک هم ورته غوسه وو نو چې غوسه ورته وو نو ځکه الله تعالی ورته نجات ورکړی الله چې الله پاک مهلكهم هلاکونکی د دې خلکو ده او معذبهم یا عذاب ورکوونکی د دې خلکو ده عذابا شدیدا په سخت عذاب سره تاسې ولې د خلکو ته نصیحتونه کوئ قالوا خلکو ورته وویلې چا چې نصیحت والا خلکو هغوی ورته وویلې چې اشنا دا وعظ دې دپاره کوو معذرة الى ربکم عذر پیش کوونکي خپل رب ته ستاسې رب ته معذرة لپاره د عذر الى ربکم ستاسې رب ته الله ته عذر پیش کو چې الله پاک خپل هم نه کول خدا خلک موږ منع کړي دي اسنه چې الله په دې راونه چې تاسې ولې نه منع کول دا خلک چې الله پاک په دې راونه چې تاسې دا خلک ولې نه منع کول معذرة لپاره د عذر الى ربکم ستاسې رب ته بل ولعلهم خایدوی یتقون ځان ساتي د مایانو د ښکار کولو نه ولعلهم خایدوی یتقون ځان ساتي د مایانو ښکار کولو نه فلما ارکلا نسو چې دوی وکړو نسو معنا دوی هېر کړه ما هغه څه ذکرو به چې دوی ته پند ورکېدلی شو په هغې باندې فلما ارکلا نسو چې دوی هېر کړه ما هغه څه ذکرو به چې دوی ته پند ورکېدلی شو په هغې باندې څنګه هېر کړه خلکو چې څه شي نه منع کول دوی مغه کار وکړه خلکو چې د کوم شي نه منع کول دوی مغه کار وکړه الله پاک فرمایي انجینا الذین موږ نجات ورکړه هغه کسانو لره خلاصونه ورکړه هغه کسانو لره د عذاب نه بچ کړه کوم کسان
ینهونا چې خلک یې منع کول عن السوء د بدۍ نه چې خلک یې منع کول د بدۍ نه واخذنا الذین موږ ونیول هغه کسان ظلمو چې ظالمانو واخذنا الذین موږ ونیول هغه کسان ظلمو چې ظالمانو بعذاب بئیس په ناکاره عذاب سره په ناکاره عذاب ناکاره عذاب دا ده چې خنزیران او شادوګان د الله تعالی په مخلوقاتو کې بیکاره مخلوق ده دا شی الله تعالی ته نه جوړ بما په سبب د هغه باندې کانو چودوي یفسقون وتل د دین څخه وتل د حق څخه وتل د څخه حق څخه فلما هر کله عتو چې سرکشي وکړه دوی فلما هر کله عتو چې سرکشي وکړه دوی عما د هغه سنا نهو عنه چې دوی منشیو دا غینا عما د هغه سنا نهو عنه چې دوی منشیو دا غینا قلنا لهم من اول دوی لرا قلنا لهم من اول دوی لرا كونوا شيء قردة شادوغان خاسئین ذلیلا شی شادوغان ذلیلا تو الله په دا خلک ذلت سره څکړه مخامخ کړه موجوده نسل د شادوغانو د غوینه نه ده او درې ورځې ژوندي الله پاک هلاک کړه او پات شو دا ځان ته مستقل نسل ده چې الله پاک پیدا کړی دی دا درس تقریبا تر غزه پورې لري ده رکوع پورې شاید چې ګرمي زیاته ده سبب ان شاء الله درس پکې وایي یا الله پاک زموږ د ازری په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله ستا کتاب ته ناستوي ستا په کتاب باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي ایمان او عقیده په مضبوطه ولري او ستا د کلام پاک خدمت هم نصیب کړي ستا د کلام پاک تلاوت هم نصیب کړي او ستا د کلام پاک دفاع مالا نصیب کړي او ستا د کلام پاک مینه محبت هم نصیب کړي الله موږ د پاره شفیع مشفع وګرځي الله موږ د پاره حجت وګرځي او د قبر د عذابونو د پاره الله تعالی مت نجات وګرځي او د حرامونو مساتي د حرامو د چلول نه الله تعالی وساتي پر دې باندې واچي صلی الله علیه وسلم